کنې ډېر به مو نور هم درته راغونډ کړي وای خو د دوی دا راتګ به د هغه حدیث مبارک په اساس چې فلیبلغ الشاهد منکم الغائبه ستاسو پیغام به دوی هر یو ته ورسوي. باقي بیا که کم نور ملګري دي د ولایتونو په کچه باندې هم وختي دوستانو په دې خبره باندې بحث وکړه، تاسو د هغې راتلل مناسب غوښتل، نو په دې هر یو ولایت کې متعدد علما لرو، الحمدلله مشایخ لرو، د تصوف او د طریقت سره وابسته خلک لرو، نو کوی شو موږ په وخت سره چې هغې درته راوغواړو، تاسو ورته خپل هدایات وکړئ، خپلې خبرې ورته وکئ. فی الحال چې موږ دلته راغوښتي، البته داسې به ووایم چې د پل چرخي او د ښار ترمنځ او تر کمپنۍ پورې دغه دوستان دي. وخت لنډ او تنګ و، نو د کابل د نورو ولایتونو نه ولسوالیو نه هم ومو نه کړی شو چې ټول دوستان دلته راشي او حاضري وکړي. او الله دې ستاسو راتګ په خپل دربار کې قبول کړي. تاسو خپل هغه دوستانو ته د خپل مسؤلیت په اساس باندې سمو زړه کې راوړي وي. ستاسو وخت نه ضایع کوم، نه ستا او د دوی ترمنځ حایل واقع کېږي. تاسو خپلې خبرې ورته وکړئ، موږ انشاءالله واورو درنه. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. صدق الله مولانا العظيم. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويلتقى به. قدرمنو شيخ كرامو، علماء كرامو، د اهل تصوف مربوط مرشدینو، اولا السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. الله رب العالمین دې ستاسې دغه انتظار ناسته خپل دربار کې درڅخه قبوله کړي. موږ خو څه وځنډېدو، د هغه ځنډ معذرت غواړو. غیر اختیاري مصروفیات و، مراجعین زیات وه، او ټول داسې مجاهدین و مظلومین خلک وه، جواب وای مو نه سوای. نو څه ځنډ راغی ستاسې په مجلس کې، ستاسې به هم مصروفیتونه وه، خپل وظایف و معمولات مو درلودله. الله پاک جل جلاله دې اجر درکړي. زموږ د راتګ هدف همدا شی دی. روژه کې کله یو انفجار وشو پر هغه خانقاه باندې، او ډېر مسلمانان په شهادت ورسېدل او ډېر زخمیان شو. الله رب العالمین دې زخمیانو ته شفای عاجله ورکړي او شهیدانو ته الله تعالی جنت ورنصیب کړي. هغه باندې ډېر ودرېدلو. زموږ سره مخکې دا سوچ شو چې دغه خلک چې هغه د مسجد سره کار لري، د ذکر سره کار لري، یا د تعلیم سره کار لري، د غیر مسلح خلک رعایت د دې سره به د چا کار نه وي. خو نن موږ تاسې د داسې یو دشمن سره مخ یو چې هغه
سړی دا فیصله پر کولی شي چې د اسلامیت درجه خو نه بلکې د انسانیت د درجې نه خارج دي. دنیا کې چې کوم مخلوق اوسېږي، که مسلمانان دي که کافران دي، هغه ځان ته یو اصل لري، یو قانون لري، یو اصول لري. په ټوله دنیا کې نظامي او غیر نظامي سره معلومې، رعیت او حکومت سره معلومې. خو دا داسې دښمن دی چې هغه فقط چې د دې د نظریې او د فکر سره څوک خلاف وي، د هغه سره هر څه دی جایز بولي. چې هغه د خوارج، د عیشان، د الله تعالی جل جلاله په غضب لړلي کسان دي. د هغو عقیده او فکر دا دی چې څوک د دې سره بیعت نه لري، د دې سره په فکر کې یو نه وي، هغه ټول د اسلام نه خارج بولي، د هغو سره هر څه جایز بولي. خیر دی که اوس ظاهرا داسې وایي چې موږ یوازې د امارت سره ټکر یا د فلان سره ټکر یو، په عمل کې دا ثابته کړې ده چې د دې ټکر یوازې د مسلمانو سره دی. چې څوک خارجي نه وي، څوک داعشي نه وي، هغه د دې دښمن دی، هغه مرتد بولي، کافر بولي، د اسلام نه خارج بولي. نو الله جل جلاله دا خلکو ته دوام او بقا نه ورکوي. دا دې په ټوله دنیا کې یو مخ تور دی، په ټوله دنیا کې د شرم او د ناکامۍ سره مخ دی. افغانستان کې الحمدلله یو لویشت ځمکه په خپل تسلط کې نه لري او نه هم فکر خلک لري. دا د پردیو بیګانګانو، د هغه شړل سوي کافرانو، د هغه ماتو کافرانو اخري یو مړ حرکت دی چې روان کړی دی. په دغه نامه باندې خلک تشویقوي او کوشش کوي چې دلته د امارت نظام ته بدرنګي واړي. او بیا هغه خلک دي چې 40 کاله د کفارو په غلامي، د کفارو په اطاعت کې وخت تېر کړی دی او ټول وخت د کافرانو په ډوډۍ باندې خپل اولادونه او بچیان غټ کړي دي. نو بیا له دې څخه ګزاره نه لري چې د کفر غلامي ونه کړي. همدغه کسان دي په یو نامه او بل نامه باندې کوشش یې دا دی چې افغانستان ته یې راولېږي، دلته بدامني جوړه کړي، مشکلات جوړ کړي، د اسلامي امارت د نظام بدرنګي وکړي. خو الحمدلله اسلامي امارت ښه قیادت لري، ښه اتفاق لري، مخلص سرتیري مجاهدین لري. دا هغه مجاهدین دي چې یو کال دمخه کوم ایمان او جذبه ورسره اوس هم په هغه ایمان او جذبه باندې اوس هم والله بالله شهادت ډېر په شوق باندې وردانګي. نعره تکبیر. دغه مینه ورسره ده چې الله جل جلاله دې په شهادت باندې ونازي. نو نه په ازمونه کې بدلون راځي، نه په ارادو کې بدلون راځي، او نه د نظام په ساتنه کې، د مهم او قدرمن امارت په ساتنه کې بدلون راځي د دې نظریې او فکر. نو دا خلک نه انشاءالله بقا پیدا کوای شي، نه دوام پیدا کوای شي، نه نظام ته توان رسوای شي. وړه خبرې یو کوچنی مشکل پیښ شي، دغه د کفارو فیسبوکي غلامان، فیسبوکي همکاران او یا هغه چې مسلمانان دي خو غیر شعوري د کفارو دپاره فعالیت کوي، په ځانونه د خبر ګټه د فعالیت کفارو ته رسېږي. د دغه فیسبوک په وجه باندې یو کوچنۍ خبره ډېره غټه کي، قسم قسم تبلیغات او تخریب یې روان دي. الحمدلله په مجموع کې داسې غټ مشکل په ټول افغانستان کې وجود نه لري او امید مو دا دی چې دغه واړه دا به هم د الله تعالی په نصرت باندې ختمیږي. صرف خبره دا ده چې الله رب العالمین په کوم نظام باندې نازولی یو، هغه وعده ده چې په خپل کلام کې راسره کړې ده. کوم آیات چې ما درته ووایه، نو الله رب العالمین وایي چې د مؤمنانو سره، د عمل صالح والا سره زما دا وعده ده چې په مځکه کې به خلافت ورکوم لکه ستاسې مخکې چې نور خلیفګان ګرځولي وو. فرعون د بني اسرائیلو مقابل کې راپورته سو، الله رب العالمین ټول په دریاب کې غرق کړ، خلافت د مځکې بني اسرائیلو ته پاتې سو. نو الله یې په مثال کې هغه بیانوي. نو الله پاک د مځکې د خلافت وعده کړې ده او الله رب العالمین دا ویلي دي چې پر هغه دین باندې قدرت درکوم چې ما ستاسې دپاره خوښ کړی دي. او الله رب العالمین دا ویلي دي چې در خوف وروسته امن درته راولم. پر افغانانو باندې د افغانستان پر مسلمانانو په الله رب العالمین دا رحمت وکړي
خلافت اسلامي ورکړي امارت اسلامي ورکړي دا وعده پر ځای شو دا هم د افغانستان د مسلمانانو د ایمان او د عمل صالح یو علامه ده ځکه الله تعالی د مؤمنانو سره وعده کړې او دوهم شی چې پر هغه دین باندې قدرت درکوم الله پاک وایي چې ما درته خوش کړی دي ستاسو لپاره د افغانستان په خاورو کې د سید رسول صلی الله علیه وسلم مبارک دین شپ اعلانیه او په ډاګه باندې تطبیقولای شو عملي کولای شو نه د چا څخه ډاریږو نه د چا څخه بیریږو نه د چا څخه متاثر کیږو څه چې د الله د کتاب فیصله ده د پیغمبر علی السلام د احادیثو فیصله ده د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله د مذهب تایید دی هماغه په افغانستان کې تطبیق دی په ښه شوق او جرأت او ایمانداري باندې مخ ته وړای شو دا د الله تعالی دوام احسان دی دریم احسان د خوف وروسته الله پاک وایي امن درته راولم نو د خوف وروسته امن تاسو لیدل دا یو کال پروش کال دا شپې یا د دې څخه لږ مخکې په ټول افغانستان کې وضعیت کوم طرف ته روان دغه شاپې دا مشکلات به د شل کاله جریان څومره غټ مشکلات مسلمانانو ته متوجه وو هر دینداره هر ایمانداره هر هغه څوک چې د الله جل جلاله په دین پر لاس کې کړی وو هغه د خوف لاندې او تدبیر لاندې نه په کور کې په امن نه په مدرسې کې په امن نه په خانقاه کې په امن نه په سنگر کې په امن نه په تجارت کې په امن نه په دکانداري کې په امن الله رب العالمین دا خوف د مسلمانانو د په امن او بدل کې په ټول افغانستان کې ټول مسلمانانو شپه آرام باندې شپه چیري ټول مسلمانانو شپه آرام باندې یو خو به خاطر د شپې او د ورځې سفرونه لري ټول مسلمانانو ته پر لارې باندې یو څوک نشته ناغه تورمخ یار پکې استانه ملي استانه خاطه است چې د تودري راکې 500 روپیا راکې هغه وخت لاري پر لارې بل روان پر 100 روپیا به هم موټروان فرقې شي کړی دا پیښه په ډیره وسوي الله رب العالمین دا چې امن راوست خو کله کله یو وړه جزئیه چې پیښیږي دا د عمومي قاعده سره ټکر نه لري الله تعالی چې د امن وعده کړی ده نسبت هغه به امنیت او اوس امن ته دا جزئیات چې هغه پر درجه کې د صفر او د منفي حسابېږي مطلب مې دا شی دی چې الله تعالی په دغه نعمت نازولی اوس د اسلامي امارت دا مکلفیت دی چې د افغانستان په ځمکه کې د افغانستان په خاوره کې څوک ژوندۍ لري هغه که عام مسلمانان دي هغه که علما دي هغه که مدارس دي هغه که شیخ کرام دي که د حلقات د ذکر دي که تجاران دي او حتی که دا اهل ذمه دي د دې ټولو امن او د ټولو د عزت ساتنه د اسلامي امارت مسؤلیت دی او ځانونه په دې مکلف بولو چې باید د دې خلکو حفاظت وشي او خاصتا بیا د هغه چا چې د هغه تعلق د دین سره د علم سره تعلق د تصوف سره تعلق د مدرسې سره تعلق د جهاد سره تعلق دا خو د امت سرمایه ده د دې خلکو حفاظت په اوله درجه کې د اسلامي امارت ذمہواری او مسؤلیت دی ځکه دشمن مو داسې ناځوانه او نامرده دشمن دی چې هغه دا تمیز نه کوي چې دا څوک دی ماشوم او ښځه او صوفي او عالم او هر څوک چې په مخ ورځي هغه د هدف ده لپاره د دې چې دا دنیا ته وشي کفارو ته وشي چې دا د افغانستان کې مداوي نه کوي نو موږ ځانونه مکلف بولو چې دغه مدارسو او د ذکر د حلقو د اهل تصوف ورونو همداسې د علماء کرامو د مدارسو امنیت ته پوره توجه ولرو او دا د مشرتابه په کچه انشاءالله د توجه سته مخکې مو د شیخ صاحب سره نور علماء کرام هم راغلي وو ورسره مجلس وکړي پوره اطمینان مو ورکړي اوس تاسو ته هم هغه اطمینان درکوو صرف یو کار ضرور دی چې وسي په دا کار کې کله کله داسې چې یو مجلس وسي په هغه مجلس کې وسي خبره وسي بیا وروسته پاتې شي خدای مه کړي چې بیا مشکل راپېښ شي بیا نو ګوته د ملامتیا یو شاته نیول کېږي چې دا ګوره موږ سره واده شوی او واده نه شو پر ځای موږ خو د خپلې وعدې د تطبیق دپاره راغلو چې دا شیخ صاحب څه پوښتنه وکړو چې وروره تا ته مو دا ویلي وه
چې د ټولو خانقاو تثبیت به وکړي، د هغه ملګرو تعداد به معلوم کړي چې څو امنیتي ملګري په کار دي، او د سلاح ضرورت به معلوم کړي چې څونه سلاح په کار ده. تاسې دا معلومات وکړئ، موږ به په دې کې اقدام وکړو. دا ستاسې خانقاه ته مدرسې ته چې دا کوم ګیټ و کومه دروازه ده، په دې کې چې ستاسې خپل ملګري ولاړ دي، ځکه تاسې خپلو پردي سره پېژنئ. د دې څخه اخوا ته به موږ مجاهدین درته ودرو. که نور خلک په نظامي لباس کې درته راتله، په رینجر کې یا په بل موټر کې یا طالب په نامه باندې، هغه به مجاهدین کنټرولوي چې دلته څه کار لري، څه کوي. او که ستاسې په خپله جامه کې د طالب او د صوفي په نامه څوک درته راتله، هغه به تاسې په خپله تشخیصوي. نو زموږ هدف دا شی دی، ستاسې امنیت خپله ذمهواري بولو، مسؤلیت یې بولو. غوښتنه مو درڅخه دا ده چې دا مسؤلیت تاسې هم توجه وکړي. دغسې بیادبي ما په غفلت کې وخت تېرول، یا دا چې په ما کار نه لري، ما ته مشکل نشته، هغه مشکلات را جوړوي. موږ خو په دې ساعته مکلفیت لرو د کابل په ساعته باندې. ته بیا چې په حلقه د ذکر کې مسؤول یې، مشر یې، مرشد یې، استاد یې، محتمم یې د مدرسې، که په مدرسه کې مشکل جوړېږي، الله تعالی ستاسو پوښتنه کوي. دا کم مخلصین طالبان مجاهدین ستا سره ګزاره کوي، نو هغه ستا په ډاډ باندې ته درته راځي. نو که په هغه کې غفلت راځي، مسؤلیت تا ته راجع دی. وروره تاسو کوشش وکړئ خپل امنیت ته ښه توجه وکړئ، چې کومه همکاري په موږ باندې ضروري لازمي، موږ په خوشحاله کېږو په وینا یې. موږ به انشاءالله د خپلو مشرانو څخه هدایت اخلو، هغه ستاسې امکانات به برابروو، تاسې په خپل امنیت ته متوجه کېږئ. نو دغه زموږ خاص خبره ده. او یوه خبره دا چې الله تعالی جل جلاله په افغانستان کې اسلامي نظام راوستی. په اسلامي نظام کې چاته د اختلاف د بغاوت اجازه نشته. ستاسې څخه مو په احترام دا غوښتنه ده چې تاسې په خپله هم کوشش وکړئ، که هر څوک کار در لري، کوشش دا کوي چې ستا اختلاف ته راوبلي. داسې یو څه وایي چې ستا احساسات هم راپورته کړي، ته هم د ده مقابل کې یو څه وایي، خو هغه څه مه وایه. خپل څه دي، خپل شکایت دي، شکوا دي د اسلامي امارت سره شریکه کړه. هغه به په خپله ستا د مشکل غور وکړي، دفاع به وکړي. او دا وعده در کوم د کابل په سطحه باندې چې هر مشکلې په دغه سلسله کې څوک جنجال ته جوړوي، د جنجال اجازه چاته نه ورکوو. کوشش به دا کوو چې هغه جنجال رابسي. او د امیر المؤمنین صاحب الله تعالی جل جلاله دې حفاظت وکړي. دا یې مزاج دی چې د اختلاف سره سخت ټکر لري، ډېر ناراضه کېږي په اختلاف باندې. ډېر داسې واقعات شته په هغه وخت کې چې دی قاضي القضات و، موږ به بعضې وخت پوښتنه ځینې وکړې چې پلانکۍ داسې غټه ساحه ده، ډېر مخلوق را جمع کېږي، د جمعې لمونځ نشته، د اختر لمونځ نشته. نو که چېرې اجازه وکړې چې دلته د اختر لمونځ او د جمعې لمونځ شروع شي، بیا بیا راته وویل چې د سیمې علما څه وایي. موږ به ورته وویل چې هغه بعضې علما کرام او پخواني سپین ږیري علما کرام نه دي موافق. هغه وایي وایي دلته نه کېږي. پخوا نه کېدله ځکه هلته خلک نه وو، بازار به نه وو، قاضي به نه وو، شرایط نه وو پر ځای. خو دوی په هغه زاړه معمول دي، ول نه د جمعې لمونځ به نه کوو، ځکه اختلاف ځینې پیدا کېږي. د اختلاف سره سخت ټکر لري. اختلاف په اسلام کې ښه کار نه دی. الله رب العالمین هم د اختلاف سره ښه نه راوړي. الله تعالی جل جلاله موږ په دې مکلف کړي چې واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. او دا یې راته ویلي چې که چېرې تاسې تفرق وکړئ، بیا مو قوت راسي، ولاړ سي، جبر به در پکې پیدا سي، بزدلي به پیدا سي. نو د اختلاف اجازه یې چاته نه ورکوو. په ښه وحدت و اتفاق کې اسلامي امارت د ټولو مسلمانانو دپاره اسلامي زعامت دی، قیادت دی. د ټولو مسلمانانو دپاره دا مکلفیت دی چې د خپل امیر اطاعت وکړي، او په هغه ارشاداتو، په هغه هدایاتو چې د مشرتابه د امیرالمؤمنین صاحب لخوا راځي، یوازې د مجاهد دپاره نه دي، د ټولو مسلمانانو دپاره دي. ټول باید په هغه باندې ځانونه مکلف وبولو. او څوک چې دا کوشش کوي چې اختلاف جوړ کړي، جنجال جوړ کړي، تفرق په مسلمانانو کې راولي، هغه ته انشاءالله موږ وخت نه ورکوو. اوس هم بعضې شکایتونه چې موږ ته رسېدلي دي، هغه مو تر امیرالمؤمنین صاحب پورې ورسول، سم په تفصیلي شکل ورسولي. تاسو ته ډاډ درکوو چې الله پاک به امیرالمؤمنین صاحب ته دا توفیق ورکړي، هغه څه به ووایي چې دا مشکلات به رفع شي. ټول نظام په دې خوښ دی چې ښه اتفاق ولرو، ښه وحدت ولرو. نو الله جل جلاله دې درته راضي شي. نور وخت مو نه نیسم، ستاسو د انتظار نه بیا مننه. خو دغه امنیت ته ښه متوجه سئ او اتفاق و وحدت ته متوجه سئ. که څه خدمت و، موږ د یو مسؤل په صفت باندې دا پر ځان لازم بولو چې ستاسو خدمت و. واخر دعوانا الحمدلله. نعره تکبیر.